هلمند کې د شهید جنرال عبدالرازق خان اڅکزي دوهم تلین ولمانځل سو. د هلمند ولایت مرکز لښکرګاه ښار کې د شهید جنرال عبدالرازق خان اڅکزي دوهم تلین د ولس غږ ملي او سیاسي ګوند د هلمند د دفتر مشر الحاج اختر محمد خان بادیزي لخوا د یو لوی غونډې پر مهال ولمانځل سو. په یاده غونډه کې چې سلګونه کسانو ګډون درلود، د هلمند والي محمد یاسین خان، امنیه قومندان، د ملي امنیت رئیس او د ډیری ادارو رئیسانو، قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو ګډون کړی وو. د یادې غونډې ګډونوالو د جنرال تادین خان کورنۍ، د افغانستان وسلوالو پوځونو او ټولو هیوادوالو ته د خپلې خواخوږۍ او تسلیت مراتب وړاندې کړه. د غونډې په لومړي سر کې د ولس غږ ملي او سیاسي ګوند ولایتي مسؤل اختر محمد خان بادیزي خبرې وکړې. د غونډې په لومړي سر کې د ولس غږ ملي او سیاسي ګوند ولایتي مسؤل اختر محمد خان بادیزي خبرې وکړې او شهید ستر جنرال عبدالرازق خان یې د افغانستان د اراضۍ تمامیت، ملي حاکمیت، د خلکو د دفاع او ساتنې په برخو کې د زړورتیا او ژمنتیا بېسارې بیلګه یاد کړ. بادیزي زیاته کړه شهید جنرال عبدالرازق خان یو زړور او په خاوره مین سرتیری و. د هیواد اراضۍ تمامیت او د هیوادوالو لپاره د امنیت په ټینګښت کې مخکښ او خپلو سرتیرو سره د دشمن پر وړاندې لومړۍ لیکه کې جنګېده. ویره، شاتګ او تسلیمي د مبارزې د قاموس برخې نه وې. زړورتیا او قاطع دریځ امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د هیواد د دشمن ځپلو نه ماتېدونکې انګېزه ورکړې وه او هر یو سرتیری یې قربانۍ ته چمتو کړی و. جنرال صاحب عبدالرازق خان یو امپراتور و. هغه د احمدشاه بابا فکر درلودی، هغه د غازي امان الله خان فکر درلودی، هغه په هغه فکر باندې روان و، هغه په کوچنیو مسایلو باندې نه وخته. ملیوالی دې ته وایي چې موږ ټول افغانانو ته مینه ورکړو، موږ ټول مسلمانانو ته مینه ورکړو چې په زړه کې ونیسو. زه د دې فکر لرم چې موږ خپل مځکه چې پاکستان یې ولري، چې موږ هغه مځکه څنګه لاسته راوړو، موږ هغه خپل پښتانه وروڼه څنګه ورته لاسته راوړو. زه په هغه فکر باندې زه دلته حساب نه کوم کندهار او هلمند په دې خبرو کې زه نه یم اخته. زه غواړم چې زه خپل ملک ونیسم، زه خپل خاوره ونیسم چې زموږ څخه په زوره باندې نیول سوې ده. په ورته وخت کې د هلمند والي تورن جنرال محمد یاسین خان او بشیر احمد شاکر خبرې وکړې. والي وویل د شهید ستر جنرال عبدالرازق خان مبارزې، کارنامې او سرښندنې به د هیواد په تاریخ کې تلپاتې او راتلونکو نسلونو ته به د خاورې ساتنې او د دشمن پر وړاندې د مقاومت ستره کتاب وي. بشیر احمد شاکر وویل د افغانستان د وسلوالو ځواکونو هر سرتیری عبدالرازق دی. بشیر احمد شاکر وویل د افغانستان د وسلوالو ځواکونو هر سرتیری عبدالرازق دی. باید د هغه پر قدم قدم کښېږدو او د هیواد د دفاع په لار کې داسې تاریخ پرېږدو لکه شهید جنرال عبدالرازق خان چې پرېښود. جنرال رازق خان د ترهګرۍ ضد یوه بېلګه وه. د پرمختللي افغانستان هیلهمن او د واقعي سولې طرفدار و. پر شهید جنرال عبدالرازق افتخار پر ملي یووالي ویاړ دی، ځکه نوموړی افغانستان د بقا لپاره مبارزه او د غزن سیم د غځولو کلک مخالفت درلود. له شهید جنرال عبدالرازق سره ما لنډ خو ډېر په زړه پورې کاري دوران درلود. هغه د ټولو امنیتي او دفاعي ځواکونو کلک ملاتړی او غوره مدافع وه او په ډېر جنګونو کې هم یاد په خیر دلته زما سره زما په اداره کې یو میاشت یو ځای د دغه وسلي تورمخې دښمن په مقابل کې راسره وجنګېد. د افغانستان دښمنانو ته په خطاب کې دا وایم چې د شهید عبدالرازق میلیونونه ملګري او د خپلواکۍ د لارې لارویان لا ژوندي دي او د افغانستان خاوره به ستاسو په کور بدله کړي. موږ د سولې لپاره ولسونو تاسو د سولې لپاره بېسارې قرباني وکړو او ودرېدو چې سولې ته قیمت کښېږدي چې دا دربدره ولس لا قیمت پورې کړي. که یو نه د هدفمندي دغسې وینا به موږ سره لاړ شي. موږ د 4 زرو څخه زیات حکومت بندیان پرېښول. هغه کسان چې په خونړیو پېښو کې لاس درلودی د زربک د چارایي په شمول باندې هغه تروریستان بیا لویې جرګې تاسو ولسونو دا وکړله چې راسئ موږ دا تاریخ راتېر کړو، ولې به سولې ته راشي. په قطر کې مذاکرات، د امریکایانو سره خبرې، پر افغان حکومت باندې جګړه او د جګړې شیطان. ټولو دوستانو څخه یې لرو خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو شاته ودرېږي، کنډک ودرېږي،
که غواړي چې باعزته ژوند ولري، باوقاره ژوند ولري، عزیزان مو د ځایونو څخه راپراغ نه شي، راسئ کلک ودرېږو او د خپل په مابین کې ضرورت نه و چې تور د تور وایي، سپین د سپین وایي، په خلکو باندې ناکه ټاپې نه وو. د یادې غونډې پر مهال راغلو قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو هم د شهید جنرال عبدالرازق روح ته دعا وکړه او د یاد شهید کارنامې او ارمانونه یې بیان کړه. یادو قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د یاد تلین په مناسبت داسې وویل: شهید جنرال صاحب عبدالرازق خان واقعا چې یو اتل، زړور، دلاور، میړنی، توریالی او ننګیالی انسان. شهید ستر جنرال قومندان صاحب عبدالرازق خان د ډېرو ښو صفاتو او اخلاقو څښتن انسان و چې د ټولو قومونو او ملتونو په زړونو کې ځای درلود، ځکه چې د هر قوم د ځان او ځان یې د هر قومه څخه باله، نو ځکه ټولو ته ډېر ګران و. شهید ستر جنرال قومندان صاحب عبدالرازق خان د ظالمانو، زورواکانو او غدارانو په مقابل کې د مظلومو او خوارانو د سر سایوان و. شهید ستر جنرال قومندان صاحب عبدالرازق خان سوله غوښتونکی، امنیت راوستونکی او ولسپالونکی ستر انسان و. شهید ستر جنرال عبدالرازق خان د افغانستان قهرمان او زمری و. د ده ضایع کېدل د ټولو افغانانو په زړونو کې سور داغ شو. دا غم یوازې د لوی کندهار نه و، دا د ټول افغان ولس د غمه ډکه ورځ وه. دا د اغزنتار شهید، دا د ننګ او ناموس د لارې شهید، د ده نوم به په تاریخ کې په زرینو کرښو باندې پاتې وي چې دا ښه بېلګه ده. عزیزانو، د ده یوازې کامیابي په څه کې وه؟ د ده یوازې کامیابي په یووالي او اتحاد د قومو کې وه. هغه قوم، هغه ملت به سرفراز وي چې یووالی او اتفاق ولري. د افغانستان دپاره د آزادي بیرغ راپارولی د امان الله خان په څېر موږ هم یبلا د کندهار، د لوی کندهار څخه جنرال عبدالرازق سر لوړ کړ او د افغانستان د حاکمیت او تمامیت ارزیدل په دفاع کې بالاخره ځان قربان کړي. د دې روح ته دعا کوو او د دې کورنۍ ته تسلیت او د دوی لارویان ته موفقیت غواړم. د شهید جنرال صاحب هغه خاطرې په ځان کې پاته کړي او د خپلو ولسونو سره پاته اوسئ، د خپلو ولسونو په زړونو کې ځای پیدا کړي، تر څو تاسې په ژوند کې هم وستایل سي او د مرګ څخه وروسته هم وستایل سي. د شهید عبدالرازق قهرمان ملاتړ زموږ د خاورې، زموږ د هېواد، زموږ د هغه بیچاره ولسونو او زموږ د نظام ملاتړ دی. روح دې ښاد وي و ټولو کورنۍ ته صبر جمیل غواړو او د دوی ټولو پاتو څنګو ته غواړو. غوښتنه د الله د دربار څخه کوو چې د ستر جنرال عبدالرازق خان غیرت، سجاعت، ایمانداري په شته کې پاته سي. موږ خاص د دې په خاطر راغلي یو چې د خپل شهید یاد تازه کړو او د خپل شهید په ویاړ باندې دلته د ده روح ته دعا وکړو او د ده پر قدمونو باندې پښې کښېږدو او د هغه ارمانونه چې هغه د وطن سولې او خلکو ارمانونه وه هغه پوره کړو، هغه ته ځان ورسوو. د یادونې وړ ده چې د یاد تلین د لمانځلو پر مهال د هلمند 200 ځوانانو په روغتون کې د افغان ځواکونو هغه سرتیرو ته چې د هلمند په جګړه کې ټپیان سوي وو وینه ورکړه او ثوابونه یې شهید جنرال عبدالرازق خان ته ډالۍ کړه. عبدالله اکمل، شور نیوز، هلمند.